دوستانو سلامونه. نن درته د انسټاګرام اکاونټ جوړولو طریقه ښیم. هغه لپاره تاسې باید له ځان سره انسټاګرام ولرئ. ډاونلوډ کړی مو له پلی سټور څخه. ما ډاونلوډ کړی دی، زه پرې کلیک کوم. کلیک چې مې وکړ، په لومړي ځل به تاسو سره داسې یو صفحه مخې ته راشي. نو که غواړئ دوستانو چې د فیسبوک اکاونټ سره تاسې د انسټاګرام اکاونټ هم وصل کړئ، نو هم یې کولی شي. هغه لپاره به تاسې په کنټینیو ایز باندې، لکه څنګه چې دغه اکاونټ خلاص دی، نو زه کنټینیو ایز په دې باندې کلیک کوم. اوس دلته تاسې لیدلی شي واټ از یور نیم. که نوم همدا صحیح و، مثلا کوم نوم چې ستاسې د فیسبوک دی او غواړئ چې همغه انسټاګرام ته کړئ، نو صحیح ده، په نیکسټ به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به کریټ یوزر نیم. نو دلته تاسې کولی شئ چې یوزر نیم ځان ته هغه کوي. مثلا اوس زه یم همدا کوم نوم چې ما لیکلی دی یا یوزر نیم همدا صحیح ده. که تاسې اصلاحات پکې راوستل یا بدلوم او تغییروم، نو تاسې دلته پکې هغه کولی شئ بدلون. نو زه په نیکسټ باندې کلیک کوم. نیکسټ باندې چې مې کلیک وکړ، دلته ما نه هغه کوي پوښتنه کریټ ان انسټاګرام اکاونټ وذ یور فیسبوک اکاونټ، یعنې تاسې د فیسبوک اکاونټ سره کوم معلومات چې په فیسبوک کې دي، ستاسو فیسبوک اکاونټ کې آی ډي کې همغه دې سره همغه کول غواړئ، تاسې جوړول غواړئ. نو که تاسې غوښتل چې کوم معلومات چې مو په فیسبوک اکاونټ کې دي آی ډي کې دې سره هغه کې لینک کړئ، نو هم یې کولی شي. نو بیا هغه لپاره به تاسې یس کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو آی اګري باندې به تاسې کلیک وکړئ. نو هغه نه وروسته به لږ منتظر پاتې شئ. نو تاسې لیدلی شئ کنفرم او چینج یور پروفایل پکچر. کم پروفایل تصویر یا انځور چې مو په فیسبوک باندې لګېدلی، فیسبوک اکاونټ باندې، هغه که تاسې بدلوو، نو تاسې چینج پکچر باندې کلیک وکړئ. او که وایئ چې نه همغه انځور چې په فیسبوک پروفایل باندې مو لګېدلی نو صحیح دی، نو هغه لپاره به تاسې په ډن باندې کلیک وکړئ. ډن باندې چې مو کلیک وکړه، کوم انځور چې مو په فیسبوک آی ډي باندې و، فیسبوک اکاونټ باندې و، هماغه تصویر به ستاسې په انسټاګرام اکاونټ باندې هم هغوی. نو که بیا ثبتول غواړئ خپل آی ډي مو په موبایل کې، نو سیو یې کړئ. زه فعلا په ناټ ناو باندې کلیک کوم. ناټ ناو باندې چې مې کړ، ګوره تاسې دلته لیدلی شئ ویلکم ټو انسټاګرام. نو هغه لپاره نیکسټ یو کین الاو اکسس ټو یور، که خپل شمیرې مو انسټاګرام هغه سره لینک کول یا وصلول، هغه لپاره به تاسې نیکسټ باندې الاو، لکه اوس الاو انسټاګرام ټو اکسس یور کانټیکټس. نو الاو باندې کلیک وکړه. که نه که هم ستاسې خوښه، دلته لیکلي دغه نومونه لیکلي او بیا لیکلي 38 فرینډز ار یوزینګ. زما د فیسبوک له ملګرو څخه 38 یا 40 نفره انسټاګرام هغه کوي. نو که غواړم چې فیسبوک سره که تاسې غواړئ وصل کړئ، یا کوم ملګرو مې چې د فیسبوک اکاونټ تر څنګ انسټاګرام اکاونټ هم جوړ کړی، نو بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. او که نه فعلا زه په سکیپ باندې کلیک کوم. سکیپ باندې چې مې کلیک وکړ، نو وروسته بیا په سکیپ کلیک وکړم. نو دلته تاسې لشي، نو دا هم ستاسې خوښه، که دوستانو سره خپل پروفایل شریک کو، شیر کو، نو شیر پروفایل باندې به کلیک وکړئ. زه فعلا دا هم سکیپ کوم. سکیپ چې مې کړ، هغه نه وروسته ټرای فالوینګ 5+ پیپل. نو دلته که تاسې بعضې نفر اوس دلته اتوماتي 5 دانې انتخاب کړي دي، نو زه فعلا ان سلیکټ آل. که تاسې کوم یو پکې فالو کو، نو تاسې دلته هر یو چې او مثلا زه اوس فعلا یو نفر به فالو کړم، فعلا به فالو کوم یو نفر. هغه نه وروسته به فالو باندې کلیک کوم. فالو باندې چې مې کلیک وکړه، نو که غواړئ تاسې ته د انسټاګرام له خوا نه نوټیفیکیشنز یا پیغامونه راشي، تاسې نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته الاو انسټاګرام ټو سینډ یو نوټیفیکیشنز، نو تاسې بیا الاو کړئ. او که الاو کول هم ستاسې خوښه. نو تاسې لیدلی شئ دوستانو چې د فیسبوک اکاونټ جوړ شوی دی.